موږ په خپله جامعه کې دوه نوع اشخاص لرو. یو هغه دی چې هغوی سیبزون خوښوي او له دې څخه بیرون راوتل هم نه غواړي. یعنی هغوی تل دا احساس کوي که زه دا کار را شروع کړم نو له دغه مشکل سره به مخ شم، دا پیسې به له لاسه ورکړم او دا به نتیجه ورنکړي. تل همدا فکرونه او همدا سوچونه کوي او په همدې کې له نورو سره کارمند پاتې کیږي او د همیش لپاره هغوی سره اوسي. یعنی هیڅ کله دوی د دې فکر نه کوي چې زه باید خپل یو کاروبار شروع کړم، زه خپل باید سرمایه گذاري وکړم، زه خپل دغه ریسک په غاړه باندې ومنم ترڅو ډیر ښایسته عاید یا درآمد ولرم. کوم څه دغه شخص دغه سیبزون څخه راوتل ته نه پرېږدي، ریسک یا خطر. ځکه دوی دا وایي که زه چېرته دا کار شروع کړم کیدلی شي دا کومې پیسې چې لرم دا هم له لاسه ورکړم، کیدلی شي دا کومه وظیفه یا کوم ځای کې زه مامور یا کارمند یم دا هم له لاسه ورکړم. په داسې حال کې داسې نه دی. لکه هر انسان یو خاص ځانګړنه لري. که چېرته تاسو هغه خپله ځانګړنه راوپېژنئ او په هماغه باندې کار وکړئ، هغه کار چې تاسې د سهار 8 بجو نه تر 4 بجو پورې نور کسانو ته تاسې کوئ، بل چا لپاره یې کوئ، هغه که تاسو د خپل کار لپاره وکړئ نو دا به صحیح دی چې په اول کې به لږ څه مشکلاتو سره مخ شئ، لږ څه هغه عاید یا درآمد چې تاسو توقع لرئ هغه شاید ترلاسه نه شئ کړلی. اما وروسته له څو کلونو څخه، وروسته له څو میاشتو څخه د هغه 3 چنده 10 چنده چې ته چېرته کار کوي یا پیسې لري د هغه 10 چنده تاسو ته راباسي. که چېرته خطر یا ریسک په غاړه باندې ونه منئ، هیڅ کله ته د دې توقع هم مه کوئ، د کامیابۍ یا د زیات عاید یا د ګټې توقع هم مه کوه. هغه کسان کامیابیږي چې هغې کوشش کړی اوسیږي، هغې وخت ورکړی اوسي، هغه خپل انرژي استفاده کړې اوسي او هغه خپل پیسې مصرف کړي اوسیږي. هغه د ګټې او تاوان، البته د ګټې او د زیات عاید توقع کوي. نه هغه کسان چې هغه په سیف زون کې اوسیږي او د هغې څخه راوتل ورته ډېر ګرانه ښکاره کیږي. نو همیشه هر کار چې تاسو را شروع کوئ په هغه کې لوړې ژورې شته. په کار نه دی چې تاسو ووایئ چې زه که دا کار را شروع کړم نو دغه مشکلات سره به مخ شم. هر مشکل لپاره حتما رای حل شته او هر مشکل سره چې تاسو مخ کیږئ د تاسو یو نوې لارښوونه او یا هم یو نوې لار تاسو ته ښودل کیږي چې تاسو باید په هغه باندې بیا لاړ شئ ترڅو هغه کامیابۍ یا هغه خپل هدف ته تاسو ورسیږئ. دوهم نوع چې دی هغوی خطر په ځان باندې مني. هغوی چې دی لکه دغه نورو په شان باندې نه دی چې مغه سیف زون کې اوسیږي او دوی په دې عقیده باندې اوسیږي که زه چېرته مخکې لاړ شم نو شاید زما دغه پیسې زما دا وخت ضایع شي ولې هېڅ نتیجه په لاس رانه هغوی چې د خطر په ځان باندې مني. کوم خلک چې یو څه ته خطر په غاړه باندې مني، یو څه ته وخت ورکوي، انرژي ور باندې استفاده کوي، معلومداره خبره ده چې هغه به ښایسته نتیجه ورکوي. که یو ځل باندې خرابه لار باندې لاړل، دوهم ځل دریم ځل حتما هغه خپله لاره صحیح کوي او هغه خپل هدف چې دی هغه ته ځان رسوي. چې کله هغه هدف ته ورسیږي، نه یوازې چې دا به ښایسته عاید یا درآمد لري، ځان سره به 20 نور کسان به هم ورسره کار کوي. کوشش وکړئ چې خلاقه اوسئ، د هغه اول ډول اشخاصو څخه نه اوسئ چې تاسو سیبزون خوښوئ. ډېر کسان شته دي جامعه کې به تاسو لیدلي اوسئ چې دوی همدا وایي زه نه کاروبار شروع کوم. مهمه ده چې حتما رمضان باید شروع کړئ. هر څه کې چې تاسو مهارت لرئ تاسو هغه را شروع کړئ. که چېرته تاسو خطر په غاړه باندې وانخلئ نو تاسو د دې حق نه لرئ، یعنی د کامیابۍ حق هم تاسو نه لرئ. هغه کسان د کامیابۍ لایق دي یا حق لري چې هغوی د دغه هدف په لاسته راوړلو کې خپل وخت ضایع کړی اوسیږي، خطر یې په غاړه باندې منلی اوسیږي او د دې لپاره یې کار کړی اوسي. هغه کسان د دې کامیابۍ یا د دې لایق نه دي چې هغوی ویده وي، د دې توقع یا هدف هم نه لري. ولې بیا په داسې حال کې چې موږ ګورو په جامعه کې بیا د هغه کسانو لوړې خبرې هم د هغوی او توقع یا تقاضاګانې هم د هغه کسانو زیاتې چې هغوی هیڅ نوع خطر په غاړه باندې نه مني. نو کوشش وکړئ په خپل هدف ترلاسه کولو کې خطر په غاړه باندې ومنئ، مشکلاتو سره مبارزه وکړئ او همداسې هغه مشکلات چې دي تاسو به اکثره موږ له مشکلاتو ویریږو. په کاروبار کې هر څه اسانه نه اوسیږي. اول کې لږ څه مشکلات سره تاسو مخ کیږئ او اکثر افغانان دغه مشکلات صحیح ده مشکلات موږ په یو بل معنا باندې راپېژنو. اما د علی بابا شرکت مشر جک ما وایي چې هر مشکل چې دی دا یو فرصت دی او تاسو که چیرته یعنی موږ که چیرته دقیق فکر هم وکړو، هر مشکل چې دی زموږ لپاره فرصت دی. دا د کومه لار چې ته روان یې دا مشکل لاره ده. نو ته کوشش وکړه دغه مشکل موږ دې ته متوجه کوي چې تاسو خپل لاره بدله کړئ یا خپل دغلته باید هغه څه باید وکړي چې له دغه مشکل څخه تاسو بچ شئ. په هر کاروبار کې مشکل شته، په هر کاروبار کې لوړې ژورې شته، خو تاسو په یاد ولرئ دا بیا هم تاسو ته وایم که هر مشکل چې دی صحیح دی چې موږ په جامعه کې یو نوع بلا تعریف شوی، اما هر مشکل یو فرصت دی
او دغه فرصت موږ لا خپل هدف ته نږدې کوي. نو کوشش وکړئ چې د دغه دویمه طبقې اشخاصو څخه اوسئ. تل خطر په ځان باندې ومنئ، تل اهداف وټاکئ، ځکه ته که یو هدف وټاکئ د هغې لپاره به کار کوئ، شپه ورځ به سوچ کوئ او خپل ځان به دغه هدف ته رسوئ. نو کوشش وکړئ چې کوم مهارت په هر څه کې چې تاسو مهارت لرئ یا ماهر یاستئ هماغه خپل هدف وټاکئ. په لومړی کې به صحیح د لږ مشکلات سره مخ شئ، دغه هر مشکل تاسو لپاره فرصت دی او دغه فرصت تاسو خپل هدف ته نږدې کوي.